السلام علیکم. انډیا د سیلاب په شکل کې په پاکستان باندې اوبه را پرېښودې. اوس به د د دقې اوبو په ترو باندې چې کله د سیلاب په شکل کې را پرېږده او کله یې بندوه د پاکستان د پرشرایز کولو کوشش کوي، ځکه ډایرکټ اټیک کې هغه ښه کافي کالکولیشن کړی دی او دا ورته پته لګېدلې ده چې د 48 ګنټې ما ډېرې کمې یادې کړې وې، داسې په اسانه باندې په پاکستان حمله کول دا حلوا نه ده. پاکستان متابینندن وغیره دا را یاد کړه او د هغوی جرنیلانو په خپل هم دا وی چې دا موږ له کالکولیټ کول پکار دي، دا حمله داسې اسان کار نه دی. نو اوس د اوبو په ترو باندې چې په هغې باندې موږ کلاس اخیستی و چې د اوبو په ترو باندې د پاکستان څنګه پرشرایز کولی شي، هغه کوششونه یې راواخیستل. اوس ظاهر خبره د پاکستان سره خو د انډیا د اوبو کنټرول نشته دی، دی خو په خپله د اوبو په ترو باندې د چین استعمال خو کولی شي، خو په خپله د اوبو په ترو باندې خو انډیا نشي کنټرول کولی، ځکه د انډیا د اوبو کنټرول پاکستان سره شته دی. نو پاکستان څه چل کړی دی، د هوا په ترو باندې انډیا کنټرول کول شروع کړي دي. اوس د هوا په ترو باندې څنګه ته خو اول دی خو وګوره دا چې کله د جیلم دریاب کې اوبه اکدم سیوا کېدل شروع شول که نه، نو دا خوف او حراس په آزاد جمهور کشمیر کې خور شو چې هغوی وایي چې سیلاب اوس راتلی شي، انډیا اوبه را پرېښي دي او اني ټایم دا د حد نه سیوا هم را پرېښودی شي چې هغه سیلابي شکل اختیارولی شي. په جوماتونو کې ځای په ځای باقاعده اعلانونه وشول ته کې چې ځان د اوبو د خوا نه لږ غونډې کېدلې ساتئ او څوک چې په دغې سنسټیو ایریاز کې دي، دغې حساس علاقو کې دي، هغه هم د دغې ځای نه لږ غونډې کې وخوځئ. د بلا شي کسانو پکې دا وینا ده چې دا موسم داسې دی، په دې موسم کې په دریای جیلم کې دا سیلاب راځي، دغه شانته کې د اوبه سیوا کېږي، دا موسم داسې دی. د هغوی د وینا مطابق چې په دې موسم کې په دریای جیلم کې کم از کم 50,000 کیوسیک اوبه 50,000 کیوسیک اوبه خو راځي او اوس هم لا فی الحال 47,000 کیوسیک دي. نو مطلب هغه لیول ته لا رسېدلي نه دي، دا سیلاب دغې لیوله پورې په دې موسم کې عام طور راځي، دا د هغوی وینا ده. خو بلا شي کسان وایي چې نه هغه لا دا موسم نه دی، هغه په برسات کې دی، دا په شکال په موسم کې هغه موسم لا سټارټ شوی نه دی، اوبه اکدم سیوا شولې، په قلار هم سیوا نه شوې. د دې مطلب دا دی چې دا انډیا را پرېښي دي او هغه په خپله د مظفرآباد چې کوم کمشنر دی هغه وایي چې داسې کار دی نارمل لیول په دې موسم کې د هغه مطابق چې نارمل د اوبو بهاو په دې موسم کې هغه 18 کیومکس سي. کیومکس مطلب میټر کیوب پر سیکنډ، په یو سیکنډ کې څونه میټر کیوب اوبه بهیږي. دا هغه وایي چې 18 میټر کیوبه اوبه په یو سیکنډ کې بهیږي، دا نارمل بهاوي د اوبو په دې دریاب کې دریای جیلم کې په دې موسم کې اکدم دا وخت 24 ته 40 ګنټه 40 کې چلیدو بیا واپس 22 ته راکوشو. نو دا اکدم فلکچویشنز کېدل دا شو کوي چې د دریاب باندې په دریای جیلم باندې اوبه را پرېښودلی شوي دي او اکدم را پرېښودلی شوي دي. او د دې غم انډیا په سن 2018 کې کړی او په دې باندې تاسو ما پوهه کړي مو چې دا مثال کې طور پر دریای جیلم شو، داسې د غرونو نه راپاس کېږي پاکستان ته داخل شي او داسې راځي. د دې سره چې دې خوا کوم دریابونه دي د دریای انډس سره د دریای سیند سره یادوم، دریای سیند سره چې کوم چناب او جیلم دی د پاکستان دي، بیا سره یوسف لج هغه د انډیا دي. نو د دې نه ښکته اکدم دا ځای نه دی، دا ځای داسې دا دریاب داسې راځي، داسې دا دریای جیلم دی. نو دا دریای جیلم چې د انډیا د دې ځای نه جمهور کشمیر ته کله ورننوځي، نو په دې جمهور کشمیر کې مقبوضه جمهور کشمیر کې ورته دوی یو ډیم جوړ کړی دی او هغه ډیم ته موږ وایو کشن ګنګا ډیم. دا کشن ګنګا ډیم دی جوړ کړی تقریبا په سن 2018 کې چې په دې باندې پاکستان ښه کافي غوبل کړی، په انټرنیشنل پلیټ فارم باندې دا آواز اوچت کړی چې دا کم دی دا ډیم جوړوي، نو دا خو د سینتاس معاهدې مخالف دی روان دي، د انډس واټر ټریټي مخالف روان دي. ورلډ بانک هم راغوښتی چې ته څنګه پکې درېیم غړی وې، دا معاهده خو تا کړی، اوس راشي دا پوهېږه که نه. خو انډیا ووایي نه چې دا ډیم چې دی دا خو مونږ د رن اف واټر لپاره جوړو، په دې کې خو مونږ اوبه سټور کوو نه، په معاهده کې خو دا شته دی چې په روانو اوبو باندې مونږ خپل کار چلولی شو، مونږ د هغې لپاره جوړو. نو په دې باندې ځان خلاص کو، خو باقي ټولې دنیا ته پته وه چې دی د دې ورځې لپاره غم کوي چې سبا که فرض که بیا په پاکستان باندې اوبه بندول شي، د اوبو بندولو ضرورت راشي، نو چې زه پرې اوبه بندولی شم، د هغې دپاره دا ډیم جوړ کړی. نو هغه دا دی اوس ته وګوره چې د هغې په ترو باندې دی اوبه بندې کړي چې خشکسالي راولي، نو اوبه به بندې ساتي او که نه پکار دی چې اکدم پې سیلاب راولم، څنګه چې د بنګلادیش سره کړي کله چې شیخ حسینه حکومت واوړېدو، نو دوی اکدم دغه ډیم نه اوبه را پرېږدي او هغه بیا په دریای جیلم کې اکدم سیوا شي، لیول په بره باندې وخیږي، خواوشا چې کومې علاقې نو هغه بیا د دې اوبو نه متاثره کېږي. نو د اوبو په ترو باندې چې دی اوس د پاکستان ښه مضبوط د راټینګولو کوشش کوي، ښه مضبوط د پرشرایز کولو کوشش کوي. تا ته ما ووي د اوبو دا جنګ خو شروع شو
پاکستان سره خو په خپله د انډیا د اوبو کنټرول نشته دی، د دې طرف ته خو به خوا نه ځي، خو د چین د طرف نه راتاویږي. نو که پاکستان داسې ډیپلوماټیک اپروچ چین طرف ته وکړي چې چین په دې باندې مجبور کړي، نو د انډیا پرشرایز کولی شي چې د چین د طرف نه اوبه په انډیا باندې بندي شي. په هغې کې زیاتو کسانو دا مووي چې د انډیا او د چین په خپل منځ کې ډېر غټ تجارت دی، نو چین به چېرته کې دا احمقتوب نه کوي چې دا اوبه په انډیا باندې بندي کړي. نو د هغوی د علم دپاره زه دا وایم چې دا په تاریخ کې بار بار چاینا په انډیا باندې بندي کړي دي تجارت، او د انډیا د چاینا تجارت په خپل منځ کې دی او ښه ټیټ دی. د هغې نه انډیا ته هم فایده ده، د هغې نه چین ته هم فایده ده، چین ته بیا ډېره فایده ده. خو د چاینا او د انډیا د یو بل سره رایولري هم د دښمني هم د ښه ټیټه دښمني ده. د هغې د وجې نه دوی په بارډر باندې ښه کافي جنګونه هم کړي دي، باقاعده سټینډ اف شوي دي، د یو بل سره جلپونه شوي دي، اوبه هم پرې کافي بندي شوي دي. نو اوس دې ټایم کې خو چې انډیا دا هغه خو د چین د ټولو نه غټ رایول، د ټولو نه غټ دښمن امریکا، د ټرمپ اډمنسټریشن د لاندې امریکا هغه خپل ملک ته راغولي او د هغه سره ملګری دی. په دې طریقه باندې پاکستان چین ته اپروچ کولی شي او ورته ویلی شي چې اوبه په انډیا باندې بندي کړه. خو د هغې نه علاوه د اوبو نه علاوه مثال کے طور پر چین د پاکستان خبره ونه منله یا داسې څه طریقه ونه شوله، نو پاکستان خپل ایر سپیس هم په انډیا باندې بند کړو. نو د هوا په ترو باندې انډیا کنټرول ساتلی شي او ښه کافي مضبوطي کنټرول ساتلی شي. اقه رګې وله نیولې د انډیا له هغه په پښتو کې ورته کم رګ وایي چې وارو بار دې خطا کړي. نو اوس دې خو وګوره ته لږ غونډه کې په خبر باندې وګوره د اوسه پورې چې انډیا بخپل هوایي جهازونه استعمالول کنه د تګ راتګ دپاره، نو هغه به د انډیا نه به جهاز پاسېدو، میډل ایست ته به راتلو د پاکستان نه به پاس کېدو، د انډیا نه به جهاز پاسېدو یورپ ته به تلو د پاکستان نه به پاس کېدو، د انډیا نه به جهاز پاسېدو سنټرل ایشیا ته به تلو نو د پاکستان نه به پاس کېدو. نو د پاکستان ایر سپیس او د انډیا دپاره ډېر زیات اهم، د انډیا ایر سپیس هم د پاکستان دپاره اهم دی، خو هغه دومره اهم نه دی څونه چې د پاکستان ایر سپیس فضا د انډیا دپاره اهم ده، د انډیا لارې پرې ډېرې زیاتې دي. نو اوس پاکستان څه چلوش کو، پاکستان په ده باندې خپل ایر سپیس بند کو چې نه به تېرېږي، زما په فضایي حدودو کې به نه راننوځي، ګینې خیر دی نشته. نو انډیا اوس څه چل کوي، انډیا چې میډل ایست ته راځي نو د دې ځای نه جهاز داسې راولي داسې راشي، کو اخوازي فرض که هم په دې لاره باندې داسې راځي نو دلته به یورپ ته هم راځي او داسې به سنټرل ایشیا ته ځي داسې، نو دا ایریا هغه نشي استعمالولی. نو د دې د وجې تا ته پته شته دا کم فلایټس چې اوس کېږي هغې ښه باقاعده په غټ تعداد کې کم انویسټرز چې دي، کم بزنسمینان چې دي، د چا چې انډیا ته خیال دی چې غټ مارکیټ ده په دغه ځای کې مونږ انویسټمنټ کوو، هغوی خو د ډیلي حساب سره په جهازونو کې تګ راتګ کوي، هغوی ته مسلې پیدا شوي او ښه کافي مسلې پیدا شوي دي. تقریبا یو فلایټ چې دی هغه د 4 نه والا 5 ګنټو پورې لیټ کېږي. ته سوچ کولی شي 4-5 ګنټې سیوا ټایم ستانه یو مزل دي، دا لاره چې دومره تا ته اوږده شي ته پخپله یو لاره امیجن کولی شي چې په کومه باندې ته ځې راځي. هغه لاره که فرض که دونه اوږده شوله چې 4-5 ګنټې ته په هغې باندې سیوا اخلي، څومره به ته تنګېږي. او بیا که فرض که ته یو کاروباري کس ستا دپاره ټایم ستا دپاره وخت ډېر زیات اهم وي، 4-5 ګنټې ضایع کول بیا دا ډېره غټه خبره ده. نو دا ټایم دې اخلي، بل د دې کاسټ ډېر زیات سیوا شو، قیمت د تګ راتګ ډېر زیات سیوا شو، خرچه پرې ډېره زیاته راځي. ظاهره خبره ده چې په اوږده لاره تاویږي، جهاز به تیل زیات څیزي، په منځ کې به چېرته کسټی کوي د هغې به سیوایي پیسې راځي. د ایر انډیا په 2019 کې موږ پاکستان دا کار کړی، کله چې هغې بالاکوټ سټرایک کړی انډینز، نو پاکستان ته خپل ایر سپیس بند کړی د 2019 خبره ده. نو تا ته پته شته یوازې د ایر انډیا ته زه خبره کوم، ایر انډیا چې کوم ایرلاینز دي جهازونه دي هغوی ته تقریبا $80 ملیون په دغه لږ وخت کې نقصان شوی و. $80 ملیون مطلب دا ایکسټرا خرچه د هغوی په فلایټس باندې راغلی وه. نو ته سوچ کولی شي چې څومره په خرچه سیوا راځي او څونه په نقصان کې دوی راځي، نقصان کې پرېوځي. نو یو خو ټایم سیوا ولګېدو، بلې نقصان هم کېږي. نو دغه څیز چې دی په دغې باندې انډیا څه ناڅه اوس کنټرول کېدی شي او ښه کافي کنټرول کېدی شي. د دې نه علاوه پاکستان ایر سپیس خو یې بند کړو، فضا خو یې بنده کړله، یو بل قدم هم بهترین قدم اخیستی شي او هغه قدم دا دی چې دا ټرانزیټ ټریډ یې چې کوم بند کړی دی که نه، چې په دې کې هم لږ غوندې کې خپل ډیپلوماټیک اپروچ استعمال کړي. ګوره انډیا ټرانزیټ ټریډ کوي د پاکستان په ترو باندې، مطلب د ځمکې په ترو باندې د لینډ راوټس استعمال کوي او تجارت کوي د نورو ملکونو سره. د نورو ملکونو سره چې کوي نو د پاکستان نه پاس کېږي. مثال کے طور پر انډیا ځي افغانستان کې څه خرڅوي خو د پاکستان نه پاس کېږي، ایران ته ځي د ځمکې په ترو یادوم نو د پاکستان نه پاس کېږي، اخوا یورپ ته ځي بل ځای ته ځي د ځمکې په ترو باندې په دې ځای کې پاس کېدی را پاس کېدی شي. اوس سن 2019 کې 2019 کې چې کله آرټیکل 370 دی انډینز لرکو د کشمیر نه او په زور باندې په مقبوضه کشمیر کې قانون بدل کو او الته آبادکاریان شروع کړل. نو پاکستان دا
ترانزیت ټریډ په انډیا باندې د خپل لینډ راوټس د زمینی لارې خپل ځمکي لارې په بند کړې مطلب لیمیټډ کړې ریډیوس کړلې نو انډیا اوس د زیات تجارت لپاره سمندري لارې استعمالي ځمکې ته ځان را رسي نو د انډیا په د ایران پورت ته ځان را رسي د ایران په دې ځای کې د چابهار پورت چې هغه انډیا د ایران د چابهار پورت ته په دې نظر باندې ګوري چې موږ په ګوادر هم کاونټر کوو اجدا خبره ده چې ټرمپ ته وسوي چې کار لري چې ایران سره زمانه لګي تاسو به د ایران نه قلا شي کې خیر هم نشته دي نو دا چابهار پورت دی په دې ځای کې بل بندر عباس پورت دی دا بندرګاه انډیا استعمالي د ځینې سامان راواچي په سمندر کې راشي دلته رالل یا دلته کې رالل د دې ځینې بیا د خپل زمینی لارې استعمالول شي که افغانستان ته ځي که سنټرل ایشیا ته ځي که بل ځای ته ځي اوس چې پاکستان خپل لږ ډیپلوماټیک اپروچ وکړي که نه او د ایران په تر باندې ایران په دې باندې په څه طریقه باندې کنوینس کی چې د کار دی چې دا انډیا د اسرائیل ډېر ښکلی مرګری د هغه اسرائیل کوم اسرائیل چې ستا خلاف جنګېږي نو لږ غونډه کې د انډیا راټینګ کړه ته څه شي ته وده ناست دی لږ راځه چې دواړه ملګري شو دا د تره زامن کو را سره ملګري شو خو لا ښکلې خبره ده او که دا نه وي نو ته هم د تره زوی مطلب درې واړه وروڼه کو ملګري شو نو دا اسرائیل او د انډیا ډېر په اسانه باندې کنټرول ساتلی شو نو که فرض کا ګوره ښځه تا په بله خبره باندې پوهه کومه د دې ایران نه دي د دې ایران په دې 13 ورځ باندې د خالی په ورځ باندې د امریکای سره وشو مذاکرات دریم راوند وشو په دې باندې مونږ باس کړو په عمان کې دا مذاکرات وشو د دې چې مخکې کوم په هغه باس مونږ کړو ویل چې په 26 تاریخ باندې بلینو پرون په 26 تاریخ باندې دا مذاکرات وشو په هغه کې خبره وسم نیم کړي پاتې ده ایران د امریکای څخه په دغه یو خبره نه رضا کیږي چې امریکا وته وایي چې ایران ته خپل انریچډ یورینیم دا به د خپل ملک نه دا ذخیره وباسي ایران وته چې دا به زه نه وباسم که ته څوک راولي چې په ما باندې نظر ساتي چې زه یورینیم انریچمنټ د اټم بم لیول ته ورونه رسوم نیوکلیر هتیار لیول ته ورونه رسوم نو انټرنیشنل ایجنسیز راوستي شي په ما نظر ساتلی شي خو د خپل ملک ته د شته انریچډ یورینیم سټاک پایل نه وباسم امریکا وته چې دا به ته وباسي او که انریچډ یورینیم د پکاري طالب مونږ تیار را لیکو بجلی به تیارول شي خو چې هتیار تیار نه کېد د وجه نه وي نو هغه خبره اوسم انډول پاتې شوله مذاکرات اوس واړول په مې میاشت کې بیا مذاکرات نو تاسو پته شته دا مذاکرات په عمان کې روانو چې په دغه ټایم کې اقدم په بندر عباس بندرګاه سره خوا کې یو بل دلته کې شاهد راجي بندرګاه ته 27 کیلومتر 30 کیلومتر فاصله کې ده په هغه ځای کې د حد نه سیوا غټه دماکه وشوله په ایران کې دا پرونی خبره ده او دماکه د سې لیول والو چې په هغه کې د 500 نه سیوا کسان زخمیان شو 14 کسان پکې مړ شو دا اوسه پورې دا ډیټا ده کم ټایم کې چې زه کلاس اخلم دینه بعد کې د شي دا ډیټا سیواش مړیم نور راشي زخمیان هم پکې نور روزي خو دې ځای پورې ډیټا دا د ټایم پورې د وخت پورې ډیټا دا چې 14 پکې مړ شوی دي 500 نه سیوا زخمیان شوی ته سوچ کولای شي څونه غټ لیول والے دماکه ده هغه ځای چې کوم سټیټ میډیا د ایران هغه خو دا وایي چې کې د میزایل فیکټری چې د پاره کې د میزایل لپاره چې کوم فیول تیاری کې کوم کیمیکلز دي دا هغه سم مس هانډلینګ شوی او سم ټیکنیکل ایرر دا هغه د وجه دماکه وشوله پته به روسته لګي چې دا دماکه د هغې د وجې وه که نه د دې د شاته دا موساد والا دا اسرائیل والا خو په هر ځای کې ورننوتي دي په څه ناسه طریقه باندې والا لارې ګوري چې دوی له موږ نقصان ورکړو پرشرایز کړو چې زما خبره نه مني زه دغه ځای ته هم در رسېدلی یم او په دې طریقه دې ختمولی شم آیل فیسیلیټیز دلې ایشتی شم میزایل فیسیلیټیز دلې ایشتی شم ستا میزایل په کوم ځای کې تیارېږي هغه ځای ته در رسېدلی یم دغه شانته کې نیوکلیر پلانټس ته هم در رسېدی شم هغه هم دلې ایشتی شم میبي دا سیګنل دي د دې پته به وروسته لګي او دا خو اسرائیل بار وایي او ټرمپ پکې دا ادم وایي چې زه خو اسرائیل منې کوم ګینې اسرائیل خو سبا په ایران باندې حمله کوي نو لږ ایران په دې باندې هم سوچ پکار دی چې دا اسرائیل چې زما خلاف داسې اکټیولی لګیا دی او دغه اسرائیل موساد سره انټیلیجنس شیرینګ دا راواله کوي د انډیا د هغه ډېر خوږ ملګری دی ټیک د انډیا او د ایران هم خپل منځ کې تعلقات ښه کافي ښه دي تجارت ښه کافي سیوا دی خو لږ غونډه کې خو انډیا څنګه چې ټرمپ او انډیا د یو بل سره خواږه دي نو ټرمپ انډیا ته ونه وي چې زه خو د سره خوږ یم روري خوري په خپل ځای خو د ایران سره د کوم د چابهار دا کاته روانه کړې دا به بنده کې غواړي د ایران سره زمانه لګي نو دغه شانته کې ایران دته نشي ویلې چې راته د اسرائیل سره څنګه خو کېږي نو اسرائیل خو زما دشمن دی او په دې کې پاکستان خپل کردار ادا کوي او سنا سوال د دې کې د تجارت ټارګټ کې په څه طریقه باندې چې د خپل تجارت په دې طریقه باندې مخه نشي کولای نو انډیا پرشرایز کېدی شي د پاکستان سره دا زه د حملو نه بغیر خبرې کوم یو خو ډایرکټ جنګي کنه چې میزایل لول او میزایل بدرولم دا هغه نه بغیر خبرې کوم چې ایر سپیس په بند کو ترانزیت ټریډ ولا ټارګټ کو زمینی لارو باندې کوم تجارت کوي هغه ولا ټارګټ کو نو چې څنګه د اوبو په ترو باندې انډیا پاکستان پرشرایز کوي پاکستان په دې طریقو باندې انډیا پرشرایز کولای شي که فرض که خبره مونږ راولو سوک سپېړ د ډایرکټ جنگ لا
نو هغه کم خلکو چې د انډیا د حد نه سوا صفت کو چې داسې طاقتور ده او هغه سي طاقتور ده ښکاره خو هغه شانته کې نشو ځکه چې هغوی 48 غنټې یادې کړی چې داسې کار به پکې وکړو 48 غنټې د وختي تېرې شوي دي اوس هم دا دوی سوچ کوي چې داسې څه طریقې کار وکړو چې نقصان راته ډېر راونه رسي نو د هغې نه تا ته دا زور ښکاره کېدی شي چې کوم په پاکستان کې دومره شته دی چې انډیا پې لا زړه نشي کولی زړه پې لا نشي کولی او دا خبره زه د ځان نه کوم دا خبره د هغوی یو ریټایرډ جرنیل کوي چې دې ټایم کې په هر نیوز باندې دا خبر سرخي جوړه شوې ده وایرل دی دا خبر چې د هغوی یو ریټایرډ جرنیل دی په فوج کې پاتې شوی دی خو هغه ته پته ده که نه هغه ویلي دي چې انډیا له دا پکار دي چې اول دې د پاکستان خلاف چې کوم سټرایک دي کوي که نه چې هغه کالکولیټ کړي چې د جنګ نه بعد پوسټ وار مطلب د جنگ نه بعد د دې نتایج د رزلټس سره تللی شي چې دا مونږ کلکولیټ کړو د هغې نه بعد حمله وکړو داسې نه چې حمله وکړو او بیا یې د زغملو نه یو دا د خولې وینا ده چې پاکستان یوازې نیوکلیر کنټري خو پرېږده اټم بم خو ورسره دی چې دا خو تاسو ته پته چې دا د نیر نشي اټم بم خو ورسره دی خو هغه دا جدا خبره ده هغه خلک په آخري حد کې استعمالوي داسې په وړو جنګونو کې ډایرکټ نه استعمالوي خو د هغې نه علاوه چې کوم عام کنونشنل کیپیبلیټیز دي مطلب په عام جنګ کې چې کوم عام هتیار استعمالیږي یو بل شکست ورکولو دپاره چې اټم بم پورې خبره لاړه نشي د عالمي قوانینو مطابق هم هغه هتیار لیګلي په عام جنګونو کې د هغې استعمال دی یو بل سره هغه کنونشنل کیپیبلیټیز هم پاکستان ښه کافي ډیولپ کړي دي دا د هغوی د یو جرنیل وینا ده نو لحاظه هغه وایي چې انډیا له دا سوچ پکار دی چې داسې ډایرکټ ګزار کوي او ډایرکټ ورځي نو چې د هغې نه مخکې دا کلکولیشن وکړي او هوښیاره خبره یې کړې ده دا کلکولیشن ګوره دا پاکستان لم پکار دی چې کوي دا انډیا لم پکار دی چې کوي داسې ډایرکټ په جنګونو کې ورډانګې که نه نو په جنګ کې بیا ایموشن سیوا شي سوچ کار پرېږدي جنګ بیا داسې حد ته رسېدی شي چې نقصان دواړو ته داسې کېدی شي چې وروسته به بیا دواړه خپوي چې دا جنګ داسې په کار نه نو خبره مطلب دا دی چې دا ډایرکټ د یو بل سره جړپ کول ډایرکټ د یو بل سره انخطل په یو بل باندې میزایل ورول په یو بل باندې بمونه ورول دا دومره آسان کار نه دی نو په طریقه باندې یو بل پرشرایز کول شروع کړي دي د اوبو په ترو باندې هلته د ایرسپیس په ترو باندې اني هاو کو د اوبو په ترو باندې دا پرشر دغه شانتې کې مینټین پاتې شو چې خشک سالم دلته کې جوړېدله اوبه بندېدلې او بیا د سیلاب په شکل کې را پرېښودلې کېدلې او دوی باندې چې کوم پرشر پرېوځي د ایر سپیس په ترو باندې یا د ټرانزیټ ټریډ بندولو په ترو باندې هغه دومره نه و نو د هغې نه به بیا جنګ لازمن جوړېږي اوس که فرض که جنګ جوړ شو نو په کوم ملک کې څومره طاقت دی په دې باندې بیا انشاءالله جدا کلاس والو خو هسې ستاسو رای اخلم چې ستاسو په خیال باندې د جنګ په لحاظ چې کله د یو بل سره جګړه کوي د یو بل سره جنګېږي نو د جنګ په میدان کې طاقتور څوک ثابتېدی شي د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر